مسلمانان دی اولادونه نشته دی اولاد دی پاره موږ وظیفه ورکو څاختونه الله پاک صالح او سالم اولادونه مسلمانانو ته ورکړي دی الله پاک یو څو نمونه دي چې چا واده کړي او بچی نه خزه خاون په شریکه 11 مرتبه درود شریف وای او 1111 مرتبه یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا خالق یا مصور یا الله یا رحمان یا رحیم یا کریم یا خالق یا مصور 1111 به پوره کی بیا به وبه ګلاس مخې ته پروت یا هغه به شوف دم په واچي خزه غاون به شریک اوس دا وظیفه د جاری ساتي الله به اولادونه ورکړي بعض مسلمانان وایي زمون قرضداري د قرضونه نه ختمي او یا مونږ ته روزګار نه ملاوي د جمعې په شپه ټول کور په شریکه کېنئ 11 مرتبه درود شریف وای او 1111 مرتبه قل هو الله وای په شریکه نارینا زنانا مشران کشرار 1111 مرتبه په شریکه پورا کوي مالداری بم در باندې راشي قرضداری بم پر ختمږي بعض مسلمانان وای چې زمون کورونو کې ګریل وینا چاقي د بی اتفاقی ده زما خبره په پلار نه لګي د پلار په مان نه لګي د مور په لور نه لګي د لور په مور یو بل سره بغض او حسد او کینه ده نو دی الله پاک څلور نمونه دي 11 مرتبه به درود شریف وای یا حنان یا منان یا لطیف یا ودود یا حنان یا منان یا لطیف یا ودود دا وای په بوې دم کوي او ټولو باندې اوس کوي داسې به خواږه شي لکه د بیرې ګبین د خیر بعضې مسلمانان وایي چې زمون کورونو کې پیغلې جنکۍ د رشته نه راځي بعضې وایي چې زما ځوان زلمی زوی د هر کور ته چې زم رشتې د څوک را سره رشته نه کوي دغه زلمی والا او دا پیغله والا یو وظیفه د دادی کوي ډیر زر به ورته الله پاک رشتې نصیب 11 مرتبه د درود شریف وای دا زلمی یا پلار یا مور یا ورور یا خور او دا پیغله جنۍ یا د دې جنۍ مور پلار خور ورور یو ځل د سورت مریم وای دی ورځې د ختمي سورت مریم او 313 مرتبه دا وظیفه کوي 313 بسم الله یا واسع جل جلاله بسم الله یا واسع جل جلاله 313 مرتبه وړاندې ورستو 11 مرتبه درود شریف که پیغله جنۍ وی رشته نه راتله ډېر زر به ورپسې خدای پاک رشتې راولي او که ځوان زلمی وي د واده اراده او رشته نه میلاویږي چې دا وظیفه شروع کړي د ښې نه به ښه رشته خوبصورته نیک سیرته بیبي ورته الله نصیب بعضې مسلمانان وایي موږ چې د کوره وځو ویریږو مړه نه شو چېرته او دماکه او څه او څه دا 15 ټکي دي نارینه او زنانه مشران کشران ټول وایي دا به زمونږ کابرینو د پاک او هند د تقسیم نه مخکې چې د انګریزانو مقابله کوله دا 15 ټکي به ویلي الله حاضري الله ناصري الله ناصري الله حافظي الله معي الله حاضري معنا څه ده الله حاضر ده دا خو زمونږ ایمان ده الله ناصري معنا څه ده الله مې ویني دا زمونږ ایمان ده الله حافظي الله مې ساتونکی ده دا زمونږ ایمان ده الله ناصري الله مې مددگار ده دا زمونږ ایمان ده الله معي الله را سره ده رحمان بابا وایي چې الله در سره ملی رحمان کله کړی در سره یک تنهایی دا 15 کې وایي هیڅ قسم درته نه علم ناسته قبول کا علم راتلل قبول کا علم د امینه قبول کا علم د دنیا او آخرت خیر نصیب کا